سلامونه وخت مو په خیر. حکومت وايي راتلونکي اونۍ به افغانستان ته بلک هاک چورلکې وسپارل شي. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله موحب وايي افغان هوایي ځواک ته به راتلونکو میاشتو کې لسګونه نورې الوتکې او چورلکې هم ورسیږي. افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 261 تنه وسلوال طالبان وژلي او 206 نورې ټاپیان کړي دي. د ملي دفاع وزارت وايي چې دغه طالبان په 12 ولایتونو کې وژل شوي او ټاپیان شوي دي. د نورستان ولایت سلګونو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسله پورته کړې او ویلي دي چې له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه به د دښمن پر وړاندې وجنګیږي. اروپایي ټولنې له قحطۍ سره د مبارزې لپاره افغانستان سره د 10 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. دغه ټولنې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ مخ پر زیاتېدو ده او د شاوخوا 11 میلیونه افغانانو د خوړو له کمښت سره مخ دی. آلمان په یوه ځانګړي پروګرام کې 2400 افغانان ته ویزې ورکړې دي. د آلمان حکومت ویلي چې په دې ډله کې د آلماني ځواکونو افغان همکاران، قراردادیان او د دوی د کورنۍ غړي شامل دي.